ملګری پوښتنه کوي چې زه کاروبار کوم ښې ډېرې پیسې ګټم خو لاس کې مې برکت نشته دی ځیره نه څه راته وښیه چې د هغې په وجه باندې دا پیسې کې برکت پیدا شي. وروره یو خو به دا وکړي چې ته به د نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه دا شروع کړي. بد خلک لوچک لوپر خلک دا خپله ډیوالان چې څه دي دا لوچک لوپر خلک دوی ناستې نه به ځان وساتي. بس صرف یو سلام کلام که مخ شو خلاص نورو سره ناسته ولاړه پرېږده دوی سره مه کوې. دې په ځای نیکانو خلکو سره علماو سره صلحاو سره د هغو سره ناسته ولاړه کله چې کښېنې د هغوی سره کښېنه. دا د یو بل به خپل مونځ اودس عبادت دا په ښه طریقې سره کوه. هغه اودس چې کوې هغه به په صحیح طریقې باندې کراره په ښه طریقې باندې به وکړې او مونځ به په سمه طریقې سره کوې او ټونګې به نه وایې. قرات چې وایې الحمد و قل هو دا به ښه په ترتیب سره وایې او رکوع په ترتیب سره به کوې، قومه او جلسه او لاندې سجده او دا هر څه په ترتیب سره کوې او د بدعملۍ نه به ځان وساتې. بس انشاءالله الله پاک به دې په رزق کې برکت واچوي. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.